سورت فاتحہ چاول استلا پا مریض چف کڑا اللہ با مریض دا شفا ورکی دازنویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فاتحہ کی شفا دا او دا دی یونم سورت الشفا ہم دے او دا بے یو مثال دا درکم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یو دل پلار تیرے دل یو گودر او دا غی پغاڑ اشپشوا عموماً پا عربو کی خوبہ کمی میں نہرونا نشتا دا اولی او خورونا پا کی کم دی نشتا بلکہ رشتانا نو چه کم دے بچینا وا دا دریاب دا غرد خوانا براوتے وا علتا با یو لس کلی شل کلی او لس کورا کلی شل کورا کلی دیرش کورا کلی باباد نو دا یو غر خوا کے یو چینا وا دا غا چینے پا غارا یو رکوٹ کلی بادو دا صحابہ پلارا تیرے دل علتا اشپشو بخاری شریف کی ترمذی شریف کی دا حدیث شتا جش پیش و دا خلقو نے روٹے وقتا چی منگ ملمانیو او زمونگ سے اکرامو کیا روٹے راکے خلقو روٹے ورنکل چی روٹے ورنکل ہر قسم خلقی پا دنیا کے حالات مسافر و خلق قدر کئی ادم پختانوی که دشمن دے مسافر ملمش رمش پا والا ورکا روڑے والا ورکا نو دی خو پلارت دل پکار دی دا کورنے نوڑے رستے وے دا ملمنو کار بشیو ہوئے نا منگ سر روٹے انتظام نشتے دیش پنارتے رکلا خدای دا صحابہ و مدد کردی دیر زمانہ کی دا کلی چے کم مشرو ناغا مارو چیچ یا لڑم دی منڈی ترنی والی خو سڑے نخکے گی او دا مارو دا لڑم علاج اس کا سلیک پا ڈاکٹرے کے روتے بھئی گئندہ دے علاجو سمدم دے بخواچے بمار لڑم سو کچی چی لوسم سو کچی چی نو مخصوص دمگری ویغی للارشی اگی پہ لاس راکا گی و دم پہ واچے خدای پاکے جوڑ نو دے خلق من دے والے خو سڑی نٹی کے دا نو بیا چاوے لکا دا ملمان را غلی دی دوی سرطا پوسکو کہ دوی کے سوک دم والاشتاو کنشت نو دے صحابہ لنالل وی حل فیکم من راق وی تاسو کے سوک دمگرشتا وی ولی وی ان سیدنا لو دیغا وی دمونگ مشر دکلی آغا مار لڑم چی چلے او سعینا لہو بکل شیئن ار قسم منڈ ترڑ موالے ولا ينفعه شیئن سفیدہ وطن ملاوی کی چکم مشر صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا وی او مال دم رضی علا شاہ براشا سڑیرا نمری کہ دم پہ واچے آغاوی زی مانا دا شم پڑک بچو حالکہ گورے حدیث کی دا نشتا خاص نما پسی باز خلق بیٹے لپنو کی وی دا پا کم حدیث شم پڑک ٹکی پکی نشتا خدا دی سیاق و سباق مخ کی رستو نے اندازہ لگی منطق جسنگ حجت تی دمونگ دا عالمان وی نو مفہوم و سیاق و سباق ہم حجت تشریح کے ویلش زید شم پڑک بچو بیگام دا نڈوڑے غختا نوڑے روٹے مرانکلا اس خیراتی دمون اغوان ہے نو اتصر ہے ویزوے مچی مزدوری برا کے مزدوری من خلق و دا شکرانہ وائی بخواب ہوتا خلق و شکرانہ ہے نو که آغا مزدوری را کولشے دم بواچم خدای بمشر جوڑ کی آکے نرا کے دیکھ پل کار کر آگئی بلکل اس مجبوری دا مشر مارچی چلے دے عمری سا مجبوری بیدا جیڑ خشو 5 روپے والا ورک چھ ماشو میں کور تا بوتا بیا واپس راوسی استاد یا خو بیا پا جاڑا شو 5 روپو تے چل جوڑ کرو چھ بائلم تے واپس بیا خو بیا جیڑ آگئی دا 5 روپو دا دم زور دا کور پوری دلو اندے شے زیاد کنو بیا نبا جیڑ دا پا خواہ مشرانو خیار خلقو دمو بابا جی با یو خبره کولا تاسو تیم بیم اگوی چکل مریض مرض دا کڑکور کے راشی درے کار بکوے یو با ڈاکٹر نے علاج کوے علاج سنت دے دویم با دم استعمال ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخبل دمونا چولی حضرت حسن و حضرت حسین دا دوارن وسیعو دی ماندے دم چولی دی وعیزکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وشر کل شیطان وہام وعین لامہ او چوف پیکلے او یو دل دی خپلو دوارو نوسوتا وی بچی دم در باندے چم
او دا قدم په واچو او بیا وتوي وی بچی پدې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام هم دمول ګور ابراهیم علیه السلام هم دمونه چول او کله به داسې موکړل چې ګوته مبارک به داسې خوله کې وال او بیا به هغه په ځمکه راخ کا او د مریض په تندي به راخ کا تربت ارضنا بریقه بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا خور د مدینه او لاړه زما او د مریض په تندي راکاږم چې شفا ملو شي خو شفا به څوک ورکوي شوق سره وای نور شوق سره وای عقیده به دې دی عقیده به دې دانی کې دې دم جوړ کړم نه دم کې شفا الله چي عقیده به دې دانی کې ډاکټر جوړ کړم یا حکیم جوړ کړم یا دې دارو جوړ کړم د حکیم او د ډاکټر په دارو کې به شفا څوک چي الله ګوره مسبب الاسباب الله دی دا اسباب هم خدای پیدا کړي ډېر کرتا یو سړی علاجو کې شفا ته لاړ شي لاهور ته لاړ شي آغا خان ته لاړ شي او مړی راوړي امریکې ته لاړ شي او مړی راوړي ولې الله هغه ډاکټر او دارو کې شفا نه اچوي او استاد کلی یو عام کمپاوډر لاړ شي پمټ وته واستنه وای او ټیک ټاک دې کې خدای شفا چول نو دم او تعویذ بکې دا دواړه ثابت دي خو عقیده به دانی چې تعویذ جوړ کړم او دم جوړ کړم عقیده به دی چې په دم او په تعویذ کې شفا چا واچولا الله واچو نور حضور پاک په خپل دم چولې یو ځل جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وی بیمار وی الا ارقی کا دم در باندې نه چو وی واچو نو هغه په دم واچو بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک وی دا خدای په نوم دې دمو دا هری بیماری نه دمو او شفا به څوک درکوي الله به درکوي نو دا دمونه دا ثابت دي زمارو دا مستقل صحابه کړي دي دا حضور پاک کړي دي دا ابراهیم علیه السلام کړي دي دا جبرئیل علیه السلام دم اچولې دي نو یو به علاج کې بل به دم دا ضروري شی دی او دریم بس کې دریم باغه صدقه کوي مختصر شان دا نه چې ته دیګونه پاخه کې یو غریب مسکین لسه شی ورک چا باندې دم او کاغله خیرات سے شی ورک دا پښتنو به ته زمو شکرانه مې چې دا یو شکریا شوا تا په ما دم واچو د تعالی مزدونی درکوم او زه د خستا شکر ادا کوم نو ځکه به ته شکرانه لفظ یا په غوان کې بلچا لا ورک غریب لا ورک مسکین لا ورک کمزور لاجتمن لا ورکا الصدقه ترد البلاء رسول الله مبارک فرمای صدقه سره مصیبت ختمه درې کار کوي ها یوازې ډاکټرانو پسې مګر دی علاج هم کوي او صدقه ورکوي صدقه ډېر ښه شی ډېر زبردست شی صدقه دا مصیبت ختمي او دمونه هم استعمالوي او کور کې د قرآن شریف تلاوت ډېر کوي کم کور کې چې د قرآن شریف تلاوت ډېر کېږي دا کور خدای د عذاب نه ساتي دا د مصیبت نه خدای ساتي دا د تکلیفاتو نه خدای ساتي ډېر خلک مونږ ته هم دا وایي یاره جي د کور حالات ډېر ګډوډ رونه خپلو کې سره روان بچی او خاپلا ټولو سره روان ښځې زنانه روان څوک جي ته دم راته وښایه زه ورته ویم تلاوت شروع کړې په کور کې پوره سهار او ماښام تلاوت کوي او پخوا به خلکو کول علما به یې راوستل طالبان په کور کې به یې ختم وکړ دې ټولو مشرانو ته پته ده لکه صدقه به یې وکړه خلکو به وخوړه غریبانانو له به یې ورکړله هغې سره به خدای پاک دا ټول سیسټم ښه روان کړی اوس قرآن ته مونږ شا کړی اس توجہ قرآن شریف ته نشتا نو په کوم کور کې چې زیات تر د قرآن شریف تلاوت کېږي نو هغه کور کې د خدای عذاب به نه راځي د خدای قهر او غضب به نه راځي زمارو نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې هغه صحابي ورته څه وایي وایي دله دم اچوم او څلوېښت ګډه چیلی به راکې هغې مجبور او خواران وایي ټیک شوه درکوو دم واچوا نو سورت فاتحه په لوستلا سوق مونږ چې په مانځه کې وایو الحمد شریف او لاړې به راغشتي په هغه مریض به چوکلې نو خدای پاک هغه بیمار جوړ کړ ټیک شو نو څلوېښت ګډه چیلی ته په مخه کړې نو ملګري ورته وایي وی دا دې څوک کړله خست علی کتاب الله اجرا وی دا خو د خدای په کتاب مزدوري واغشتي او د خدای په کتاب خو مزدوري نه اخلي لا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا
دا د دنیا لږ شی ولې اخلي د آخرت لوی اجر ولې نه ګټې هغه وی نه ما څه په ګناه خو پیسې نه دی اخیستې ما خو علاج وکړو په قرآن مې علاج وکړو پیسې مې واخیستې وی هلکه زه نبي علیه السلام نه به تپوس وکړو نو چې راغلل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته الو وی صاحب دقسې دی دم واچو مریض خدای پاک جوړ کړو نو حضور پاک مبارک ته تپوس وکړو وی څه دم دې پې واچو وی فاتحه مې پې ولوستا نو خوشحاله شو وی تا ته څه پته وه چې دا دم دی لکه یعنی ښه دم دې پې اچولی وی حضرت څلوېښت ګړې چیلې م ترې راوستې دې سره څوک و ګوره د بخاري شریف د حدیث الفاظ درته وایم ان حق ما اخذتم عليه اجرا لکتاب الله وی ډېر ښکلی اجر حلال اجر او مزیدار اجر خو هغه چې د خدای په کتاب دی واخیست وی تقسیم یې کې خپل منځ کې سره او اجعلوا لي معکم سهما وی مالم پکې سره کې دې ته تبرعان وی دې کې علما وی اشاره دې ترې چې تر قیامت پورې څوک دو نه وي چې په دم پیسې اخیستل منع دي دا دی هغه چې کوم اجرت اخیستی و حضور پاک مبارک لیم پکې حصه ورکړه که ته وایې چې خدای پاک وایي په قرآن پیسې مه اخله نو زما وروڼو علمي جوابونه یې درې شته خو زه تاسو ته آسان جواب ستاسو د پوهې دپاره دا آسان جواب هر عمل له دوه رخه دي دوه یو ته عزیمت وایي او یو ته رخصت وایي لکه یو سړی په سفر دي په روژه کې عظیمت دا دی چې دا روژه ونیسه که طاقت دی ښه خبره ده لیکن که ته روژه نه نیسې او قضا یې کې دا هم دله رخصت دی دواړو کې د اختیار شو ښه دا ده که طاقت دې وي نو ونیسه او که طاقت دې نه بیا خو ښه نه ده خو که طاقت دې ښه ده چې ونیسه خو که طاقت دې وي او بیا هم وایې چې نه نیسم د دې قضا به کوم ځکه زه مسافر یم پنډی لاهور ته ځم نو رخصت تله شته دقه رنګې عظیمت دا دی چې ما اخله پیسې پرې د خدای به دله ډېر لوی اجر او ثواب په آخرت او په جنت کې درکړي خو که اخلي نو رخصت دله شته دا یې دلیل شو